ابراهيم عليه السلام چې کله بوتان مات کړو او تبر چې کوم دغه غټ بوت تور پغاړو حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خپل هغه بوتان ولې مات نکړو. لکه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم تاسو ورستاسو مرګره سليمان سالار مرګرو په خپل پیج او چینل کې راتار کړي وم او بالکل مرګرو ډېری ویډیوګان تاسو به زمون کتلی خو چونکه میاشت رمضان ده او روزه کې چې کوم د هر سړي دا کوشش چې ځنه کمال ډیرو کم خخه کارونه وکما او خيخي خبره وکما د بدو خبرونه پرېز وکم د بدو کارونه پرېز وکما دغه شان چې کوم دی موږ به تاسو لپاره راوړي دی او دوه سوالونه او دغه جوابات بس تاسو نه غواړو په کمنټس کې خو زما مړی لګه خراب ده که आवाज مې خرابې خیر ګیله بنه کوي او خپکیږي بنه بالکل تاسو به زما خبرو ته نه ګورئ تاسو باغ چاته ګورئ چې دا خبره ده چاري تاسو ته چا خبر کوم. لکه حضرت ابراهيم عليه السلام چې کله خپل قوم ته هدایت کوو غیله چې کوم دینو مطلب دعوت ورکاو چې تاسو اسلام قبول کړئ او د بوتانو نسنه کیږي نو دغه شان زمون خو پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هم دعوت کړو چې د بوتانو نه هیڅ نه کیږي. حقیقت خبردار زمون د شاته تاسو دا غټی مینه یو بوبم مینه د دې نه هیڅ نه کیږي دا مخلوق دی. خو حضرت ابراهيم علیه السلام چې کله د خپل قوم نه پاتې شو هغه اختر میلې لاړو. حضرت ابراهيم علیه السلام چې کله بوتان مات کړو او تبر چې کوم دغه غټ بوت تور پغاړه کو نو حضرت ابراهيم علیه السلام هغه په خپل مات کړو. لکه مطلب دا چې حضرت ابراهيم علیه السلام تبر په خپل چلول او هغه چې کوم دغه بوتان هغه په خپل مات کړو. دغه شان بیا زمون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړه په مکه کې زموږ ذهن مطابق 300 او شپېته بوتان پراته په دې ګټونو کې عمره جوړندو او د الله کور پاک پکاروي هغه پاکول پکارو. نو حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خپل هغه بوتان ولې مات نکړو. لکه مطلب چې مکه فتح شو نو زمون پیغمبر چې ابراهيم عليه السلام په خپل مات کړ زمون پیغمبر ولې مات نکړو. صحیح ده. او بیا چې کوم د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مطلب پر سلورو کې چې کوم دا غټ صحابه دي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضرت عثمان ذو النورین رضی الله عنه او حضرت علی رضی الله عنه چې کوم تشریح خدا ویل کېږي پر سلور واړو کې کوم یو اصحابیو چې هغه ته حضور صلی الله علیه وسلم حکم وکړي چې د بوتان تاسو مات کړئ یا د سلور وانو ته حکم وکړي. صرف دا جواب تاسو نه غواړو او چې کوم دی ځل بیا تاسو ته ما چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او حضرت عثمان ذو النورین رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه په دې کې کوم یو صحابیو چې حضور صلی الله علیه وسلم ته حکم وکړي چې دا بوتان تاسو مات کړئ یا سلور وانو ته حکم وکړي. خپل علماء نه پته پوښتنه کوي او میاش دی روجي دا بالکل ملګرو نو جواب را لراکې د کمنټس په ذریعہ او چې څوک مطلب چاته دا پته نه وي خیر غلط کمنټس مکوئ معلوماتو کې دغه مطابق کمنټس راکې تاسو ته دا خبره کوم او کدا ویډیو په چا خول کې نو کمنټس کې سبحان الله ماشاءالله الله اکبر ولیکي او زمون چې کوم پیج دی هغه ته راولېږي دغه شان زمون پیج فالو کوي لایک کوي او دا ټیم مال او زما کیمرامین لراکې اجازه چې چرته مې خاد آباد او بریلیو سي الله پام.